د ننګرهار په مرکزي زندان کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په مناسبت مراسم ترسره شوي. تازه خوشي شوي بندیان وایي د عافیې له فرمان خوښ دي او هڅه کوي چې له دې وروسته خپل ژوند په قانوني او سمه توګه مخته یوسي. او بهر هوا چې بهر هوا هغه پوه شو د مابس هوا مابس هوا نو زما چې دی وروره ګله شپږ میاشتې کې مې داسې 4 میاشتې تېرې کړلې. 4 میاشتو کې دا 2 میاشتې راته تخفیف راغی راته پوه شوې. نو الله نه ډېر راضي یم. خپل کور ته روان یم، خپل مور او پلار خوا ته روان یم، خپل ورونو خوا ته روان یم او آینده کې مې چې انشاءالله د هغه پوه شو سوچ او فکر و زه به انشاءالله نه غلط وګرځېږم نه به غلط کارونه وکړم. ولې نو زما خو یو کال قید و او 10 میاشتې مې تېرې کړې انشاءالله دلته او ښایسته خوشحاله یم ټول نه انشاءالله داسې مشکل اوسه به نو زما دا خواهش دی خلکو ته چې انشاءالله داسې کارونه نه غلطو کارونو نه انشاءالله ځان بچ کړي او داسې کار ته لاس ورشي چې هغې کې د دوی خپله بدنامي ونه شي کړي. د ننګرهار د مرکزي زندان مسؤلین وایي د سترې محکمې د ځانګړي حکم له مخې 393 بندیان خوشي شوي او څه باندې 200 نورو بندیانو د بند په موده کې کموالی راغلی. څرنګه چې تاسو ته معلومات دي د اسد 24مې په مناسبت د سترې محکمې د ځانګړي حکم په اساس باندې د ننګرهار مرکزي زندان 393 کسانو ته عفو او 260 نورو بندیانو ته تخفیف ورکړی شوی و چې نن ورځ د یاد زندان څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشي شوه. د زندانونو چارو نظامي مرستیال وایي زندانونه اوس د بندیانو د ساتنې ترڅنګ د اصلاح او روزنې پر مرکزونو بدل شوي. د نوموړي په وینا بندیانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ په بېلابېلو حرفو او مسلکونو کې هم روزنه ورکول کیږي څو له خوشي کېدو وروسته وکولی شي سالم او له قانون سره سم ژوند ته دوام ورکړي. په قاعده معلومات نه لرو، په خپل منځي معلومات نه لرو. اوس یا حافظان دي او یا بالاخره نصف قرآن یاد کړی دی او ناظري والا خو الحمدلله څو دورې د دې ځای نه فارغ شوي دي، حافظان فارغ شوي دي. نو واقعا تاسو ته هم معلومه ده، ملت ته معلومه ده او الله ته بهتره معلومه ده چې اوسني زندانونه په مدرسو بدل شوي دي او بلکې موږ د دوی نوم بدل کړی دی. موږ دوی ته د زندانیانو په نام غږ نه کوو، موږ دوی ته د دې مدرسې طالبانو په نام غږ کوو. نننۍ غونډه کې خو تاسو شاهدان وئ چې کله دوی موږ رخصتول موږ دوی ته د دې مدرسې د فارغینو لقب ورکړ، نه د دې زندان درې. د چارواکو په وینا په خوشي شویو بندیانو کې 24 ښځینه بندیانې هم شاملې دي. تازه خوشي شوي کسان وایي د عافیې فرمان دوی او کورنۍ ته یې د خوښۍ زمینه برابره کړي او له دې وروسته به هڅه وکړي له هغه کړنو ډډه وکړي چې د بند او نورو ستونزو لامل کیږي.